نیک پسې ځمه څه جړا پر یاد به ورته وکړو څه پیسې میسې به ترې والمه مالدار سړی دی ښه غوړ دی او خلک وي دړن هم ډېر ښه دی ملک صاحب اجازت ته دې ځای کښېنمه بالکل اجازت ته دغلته نه ته باغوان نه زمونږ خو مخکې زمونږ ورور یې ښه دلته کښېنه برابر سم کښېنه ما وی هغه ماشوم به هسپتال ته بوځمه ښه او بېګا را کرچې چیني غوړي نه وو نو ما وی پسې د رات بس تاسو بالکل ولې نه ستا 100 روپۍ پکار دي او نور ګوره زه ستاسو د خپل خور یم ستاسو بالکل خالي بالکل یم زمونږ چې صحیح نو خدمت راته وایه خدمت بالکل نر تا سړی لپاره ته. ګوره 24 ګنټې بالکل مونږ ته پته نه تا له زه 100 روپۍ درکړم زه 200 روپۍ باندې به دې کار وشي دغه ډېرې دي ملک صاحب طلحه که د ده نه دې دا پیسې ووالې خو ټوله نیستي دې غوسېږي ته له خو زه څه علاج کوم ملک صاحب زه ستا 24 ګنټې تابعدار یم صحیح ده ښه اوس ورځم کور ته لږ کار مې دی بالکل ورشه وړوکي مړوکي بوځه ډاکټر له چې بیا هم صحیح نو ما ته رنګ وکړه انشاءالله پیسې به هلک درړي ستاسو د خپل خور تابعدار صحیح ده یا الله پاکه دومره سراګې دومره چې دا غریبانان چې کوم دي که نه چې دوی له ډېر څه وکړم یاره هلکه ستاسو خو واده و عقله دی بیا تا ما ته مخکې ویلي وو هغه بده رسته دی که نه یاره هغه دی ما جامې مامې مې نشته جامې وامې دې نشته واده دپاره نه که نه ولې یار بس غریبي دی یاره هېڅ هم نشته خان ستا دا واسکټ مې یاره ډېر خوښ دی چې رای کې دی واده کې به پرې ډېر ښکلي ښکارېږم بالکل تا نظار ښه زما چې رور واسکټ نه چې څه وې ستا جامې هم نشته که نه زه داسې کار کومه دا واسکټ خو ته اوس نه واخله که نه او جامې زه ځمه نو کور نه تاله جامې م راوړم ښه دا څه خبره ده مړه سړیه دا الله پاک موږ له راکړی دي که نه چې موږ داسې تاسو له درکو نو زمونږ به هم څه نه څه ثواب کېږي دا والا دا واسکټ والا صحیح ده زه ځمه کور نه تاله دغه راوړم جامې م ښه او واسکټ چې کوم دی نو بس دا ستا شو ما له بیا نه راکوې صحیح ده دا ټوپی دی ولې اچولی دا ټوپی خو یاره دغه عزیز خان دا ما د ویښته کرلی دي که نه دې د وجې بار د دوړې موړې ډېرې زیاتې نه د وجې دا خو ما نه راکړې زه کله نه کله بوس راچلوم حساب ته مې دوړه وي وایي ولې نه تا نظار قربان ټوپی سي ټوپی بلا شي زما دپاره ښه ته غریب سړی ټوپی بالکل دا والا دا ټوپی م واخله ښه څه ښکلې مزېدار چې نور هم څه پکار ما ته ویلی شي ایني ټایم ښه ته کښېنه دې کې تا له کپړې راړم نورې ښه نوې کپړې مې جوړې کړي دي تا له زه راړم خارج سره خو چې مې دا پیسې ولیدې که نه ایمان مې ورته ګډوډ شو زما دا چونډ مې ولې راغستې او دا سر ولې یو 2 دړې کومه زما نه څوک خبرېږي دې دی مردارومه ښه ډېرې پیسې ورسره دي دا خو هغه نیک دغه ځای ناستې دی دا ټوپۍ مې چولې ده او واسکټ یې ماغه دی دا خو مې نیک دی که نه ځم چې دا سر ولې 2 دړې کړم ته به له ما نه نن جمدې پاتې شي اوهو دا مې څه چلو کو دا خو مې خپل رور مړ کو دا خو عزیز دی دا خو زما رور دی ما وی کو دا خانو واسه ظالمه دا دې څه چلو کوي یا ظالمه تا خپل رور ووجه ملک صاحب زه خو ستا مرګ بسې راغلی وم خو په ناخطایه کې رانه رور مړ شو یا ظالمه معاف کا یا ظالمه زما مرګ پسې راغلی وي نه غودرېږه زما مرګ پسې راغلی وي ما ستاسو ته څه منې کړي ظالمه تاسو خو زما د خپل وروڼو په شان را دغه کړی وی یا ظالمه ستا چې پیسې په کار ما ته به دې ویلې وي څومره چې دې په کار وي د ګل په شان رور دی هغه دې ووژه اوبه دې کړه یخ دې دې ظالمه پوه کا ملک صاحب ته راته معافي وکړه راشه لکه دې ورکړه دې پولیسو له